هغه بیگانه سړی چې موږ نن په معاشره کې انتخابوو، ناوی بیچاره د هغې نه هیڅ معلومات نه لري، نه پیژني، او هغه د ناوی یعنی د زوم د قبلګاه د طرف نه دی، د خسرګنۍ د طرف نه دی، هغه هیڅ وخت د ناوی د حقوقو نه مکمله دفاع نه کوي. وکیل ناوی په دې انتخابوي چې د ما مهر مکملا تی واخلي راته تسلیم یې کې د ما په خوښه او د ما په مشوره باندې. نو هغه وکیل چې د خسرګنۍ د طرف نه شوله، هغه هیڅ وخت د دې نجلۍ دپاره بیا کوشش نه کوي د حق او حقوق نه ورته اخلي. نو د مولوي صاحبانو دپاره ضرور ده وقتی چې نکاح بسته کوي، ایجاب و قبول کوي، دوی به اول شاهدان ټاکي او شاهدان به د ښځې محارم وي چې د ښځې خبرې واروي، د ښځې مخ وویني، بله بیګانه بله پردۍ ښځه نه وي او د ښځې سره کېناستل او لټېدل جواز ولري. شریعت څومره د روښانه دین دی، تر څو چې دلته څوک چاته چل او فریب و بازي ورنکه، محارم یې چې تعین کړي، اول سبب یې ده دی. دویم سبب یې ده دی چې په دې وخت کې ناوې په نهایي سینګار باندې جوړه شوې ده. نامحرم خلق خو اول په سینګار او بې سینګار کې جواز نه لري چې د هغې سره کېناستل او لټېدل وکوي یا ورته وګوري، او په دې حالت کې خو قطعا بیا جواز نه لري. ځکه معمولا ناوی د توی په شپه باندې یا په ورځ باندې نهایت پیشن کوي او آرایشګاه ته ځي، نو د دې دپاره بیا هیڅ وخت جواز نه لري چې نامحرم کسان د دې حضور ته ورشي او د دې سره خبرې وکوي یا د دې رضایت واخلي. نو دلته به محارم څوک دي ورونو؟ محارم هغه کسان دي چې د دوی نکاح د دغو موجوده ناوې سره هیڅ وخت په هیڅ شرایطو کې نه صحیح کیږي، لکه پلار، لکه ورور، لکه ماما، لکه کاکا. دا کسان چې دي دا ابد په حرام دي. دوی دواړو د ناوې او د دې کسانو په مابین کې هیڅ وخت عقد د نکاح نه بسته کیږي او نه یې څوک بسته کولی شي. قال صلی الله علیه آله وسلم لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی وی نه د صحیح نکاح نشته د صحت نکاح بدون د دوو شاهدانو نه. شاهدان عادل ښیي، څومره ښه الفاظ، الا بولی او شاهدی عدل. په نکاح کې به ولی د ښځې موجود وي. په نص حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه ولی شاهد هم کېدلی شي، ام ولی کېدلی شي، ام شاهد کېدلی شي، اختیار لري. که شاهد بل کس انتخابوي دی تنا ولی کېدلی شي، که ولی ځان انتخابوي ام ولی کېدلی شي، ام شاهد کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحت نکاح دپاره ولی شرط بولی. د ناوې ولی به په مجلس د نکاح کې موجود وي او دوه نفره شاهدان به په مجلس د نکاح ته راځي، دوی به موجود وي. د شاهدانو په باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي شاهدی عدل، عادل کسان، فاسق و فاجر به نه وي، شرابي زناکار به نه وي، په لویو کبیرو ګناهو مبتلا انسان به نه وي. یعنی د شاهد دپاره شروط د اسلام ده دي چې دی به معتدل،
پاک عادل کس وي په لویو کبیره ګناهونو به په رڼا ورځ دی نه وي متهم د لوی ګناهونه لکه سود خوړل زنا کول شراب خوړل د پلار او مور آزار د یتیم د مال خوړل لواطت او دغه ګناهونه چې دي په پاک دامن ښځو پسې تهمت او بهتان غږول په دو به دی متهم او دی ککړ نه وي هر څوک هم شاهد نشي کېدلی ای شاهد پاره پروردگار رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلمه د عدل استعمال کړې ده عادل کس به وي خیرخواه کس به وي متقی و پرهیزگار به وي ان عمر بن الخطاب اتي بنکاح لم يشهد عليه الا رجل و امرأة عمر صاحب رضی الله تعالی عنه ته کسان راغلل وی چې نکاح یې بسته شوله خو په دې نکاح په مجلس کې وی چې وو لم یشهد علیه الا رجل و امرأة په عقد نکاح یا په مجلس د نکاح کې چا شهادت ادا نه کړه بدون د دوو کسانو نه یو نارینه وه یوه زنانه وه عمر صاحب ته راغلل وی پلانې نکاح وتړله د نکاح په مجلس کې یو نارینه شاهد و او یوه زنانه شاهده وه عمر صاحب څه فیصله ورته وکړه فقال هذا نکاح السر عمر صاحب ورته ووی چې دا پټه نکاح ده د نکاح یو شرط ده دی چې نکاح به اعلانوي نکاح به پټه نه بسته کوي شریعت غرای محمدی وای وی نکاح په جماعتونو کې بسته کیا خو افسوس هغه امور چې پروردگار رب العالمین د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مبارک وینا موږ ته وایي موږ دو خلاف روان یو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي وی نکاح په جماعت کې وتړئ او په جماعت کې خبرې مه کوئ ډوډۍ مه خورئ چای مه خورئ مجلسونه مه پکې کوئ هوټل مه ترې جوړوئ موږ ټول دنیوي امور په جماعت کې انجاموو هغه امر چې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر د جماعت کړی دی چې نکاح په جماعت کې وتړئ هغه بیا موږ په کور کې تړو په جماعت کې یې نه تړو ولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی جماعت امر ورکړی په جماعت کې خامخا یو تعداد کسان موجود وي که د سهار په ټیم کې راشي که د ماسپښین په ټیم کې راشي که د مازدیګر او ماښام ماخستن په ټیم کې انا وی زوم او د دوی اولیا چې جماعت ته راځي خامخا په جماعت کې څه مسلمانان موجود وي هغوی یې ویني مشاهده کوي نو دا د نکاح اعلان شوله نکاح پټه هیڅ وخت څوک نشي بسته کولی هغه اصل نکاح نه ده نکاح دو ته وایي چې اعلان یې کې خلق پې خبر کې تر څو چې خلق د تهمت او بهتان نه خلاص شي ولا اجیز ولو كنت تقدمت فيه لرجمت زه دې نکاح ته هیڅ اجازه نه ورکوم عمر صاحب ورته ووی چې په دو نکاح په مجلس کې یو نارینه او ښځې شهادت ورکړی دې ته وی زه جواز نه ورکوم او که چیرې زه هغلته په نکاح کې موجود وی نو ما به دا دواړه نارینه او ښځه رجم کړي وو عمر صاحب د فیصلې نه څه معلومي د عمر صاحب د فیصلې نه دا معلومي چې د نکاح اصل نه ده بسته شوې د نکاح په نیز د شریعت غرای محمدي هیڅ صحت نه لري داسې نه وه چې نکاح بدون د شاهدانو نه وه شاهدان موجود وو خو مطابق د نص حدیث د پیغمبر نه و موجود پیغمبر وی چې دوه کسان نارینه او دول به مجلس د نکاح ته حاضریږي دلته یو نارینه و یوه زنانه وه د زنانه و په هغه کې آیات پروردګار رب العالمین وایي وی که چیرې نارینه و دوه کسان نارینه به شهادت ادا کوي
د دوی ورونو کمترین کسان ښودلي، خصوصا په دې عصر و زمان کې علمای کرام و فقهای کرام وی په عقد د نکاح کې یا په نورو معاملاتو کې چې شاهدان غواړئ 3 4 5 کسان وغواړئ. ولې په دې عصر و زمان کې عدالت خلکو ته سوال لاندې دی. که چیرې په دوو کې عدالت نه وي موجود، په دوو نورو کې عدالت موجود شي. که په دوو نورو کې نه وي، په دوو نورو کې خو به عدالت موجود وي. نو تاسو په دوو باندې اکتفا مه کوئ، ډېر شاهدان راولئ، 2 4 6 کسان شاهدان وګرځوئ. که یې 2 مطابق د شریعت غرای محمدي د شرایطو نه وي برابر، په 4 کې خو به یو 2 را برابر شي. بالکل زه د دوی د آراو سره قابل د قبول دی موږ ته. ولې عدالت نن په دې عصر و زمان کې ته سوال لاندې دی. څوک به پیدا کوي چې دا عادل وي؟ د هغې عدالت به څه رقم ته تشخیصوي چې دا عادل دی او که فاسق دی. نو ښه وي ده د سهولت لپاره چې شاهدان ډېر ولیږئ، لږ مه لیږئ. نو پروردگار رب العالمین وی اول به 2 نفره شاهدان نرینه لیږئ. که چیرې 2 نرینه نه و موجود، بیا به 1 نرینه او 2 زنانه لیږئ.